بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو لیدل نن چې کوم دی مونږ کم فاینل چې د غازی میموریل فوټبال ټورنمنت هغه وشو چې 400 هغه وګټلو د هغې ټورنمنت دغه چې کوم سرمجي چې کوم د ټورنمنت مهمان خصوصي چې نو هغه زمونږ پی کې باون ایم پی ایز ارشاد روخانو وسره چې کوم دینو ضلعي صدر بخشاد حاجي صاحب دی هم زمونږ چې دلته کوم د فوټبال فیډریشن مشران دي علي ګوهر لالاجي سید محمد صاحب دي هغې هم موجودو ډېر خوندونه ترې واخیستل د مردان خلکو راځئ چې مونږ په دې حوالې سره د دې نه یو څو تپوس وکړو تاسو وکتل جي چې ټیلنټ ډېر دی زمونږ په دې خلکو کې مردان کې خو کمې دي ډېر فیسلیټیز نشته څه وایې دا فیسلیټیز به برابر شي په دې حکومت کې ګوره فیسیلیټیز چې کوم دي تاسو مونږ سره د مردان کې 3 څلور ډېر زیات امپارټنټ ځایونه دي او په هغې کې ډېر زیات فیسیلیټیز روان دي یو مونږ سره دا یونی سټیډیم دی چې دا فوټبال دپاره استعمالېږي دې نه علاوه مونږ مردان سپورټس کمپلیکس د دې مقصد دپاره جوړ کړی دی چې په هغې کې څومره هم انډور آوټډور گیمز دي هغه ټول چې کوم دی هغه په هغې کې د هاکۍ اسټروټف دی په د کرکټ یو غټ ګراونډ دی پکې چې هغه انټرنیشنل سټینډرډ طرف ته روان دی هلته هغه یو معیاري سټیډیم هلته جوړېږي چې هلته کې به د نیشنل لیول گیمز ټول هلته مردان کې د فوټبال کې دي شي بیا هلته کې د باکسینګ دپاره خپل رنګ دی دغه د سویمینګ دپاره هلته پروګرام شته هلته مونږ هاسټلز جوړوو هلته مونږ د گیمز چې څومره واړه دي او که غټ گیم دي که بیډمنټن دی که ټیبل ټینس دی د دې ټولو دپاره د باکسینګ رنګ ما تاسو ته وویل دا ټول څیزونه هغه ځای کې چې کوم څیزونه جوړ شوي دي هغه هم شته او چې کوم نه دي جوړ شوي اوس موږ هلته داسې د خلکو د سټې دپاره بندوبست د کلاړیانو دپاره کوو چې بهر نه خلک کله راځي هغه به دلته سټې کولی شي ورسره جی یو اخري سوال کوم تاسو دې ګراونډ اوس خبره ونه کړه تاسو خبره ټوله سپورټس کمپلیکس وکړه خو دلته د علي ګوهر لالاجي دي چې دا د فوټبال فیډریشن صدر دی دې ته دلته دا لکه فیسلیټیز نشته چې دلته د لایټس ډېر لوی دغه مشکلات دي تاسو وینئ اوس چې کوم دی دا واړه په تیاره کې لګیا دي نو د دې دپاره د لایټس دپاره هم څه سوچ کړی دی بالکل د لایټ دپاره نه ډېر څه سوچونه د دې دپاره شوي دي خو زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې انشاءالله د لایټس بندوبست به وله کومه یو د یقینا چې دا سوالونه ډېر ماریخیز بل زمونږ بچو ته ریکوایرمنټ دی او دا زمونږ حق کېږي چې مونږ د خپلو مشرانو ته دا خبرې ورته مخې ته کړو او په دې باندې عمل درآمد کړو اجازت راکړئ د الله په امان